جنگیز خان چې کله د منګول قبایلو پر راجمع کولو کې کامیاب شو نو دینه بعد د خپل توجه چین طرف ته راواړوله او د هغې وجه دا وه چې د دوی د بل سره د ډېرې زمانې د جنګونه شروع وو. چین والو ته د منګول قبایل د بدوان په شان ښکاره کېدل. د دوی به همیشه د بل سره جنګونه کېدل او کله چې به د منګول قبایلو د بغاوت سیوا شو نو چین والو به په دوی باندې سخته حمله وکړله او د دوی نه به ماشومان او زنانه د غلامانو په صورت کې به ووستل. نو کله چې چین والا جنگیز خان د اتحاد نه خبر شو نو د دوی بادشاه یو خط راولېږو جنگیز خان ته او غنی د اطاعت کولو مطالبه وکړله. په دې مطالبې سره جنگیز خان ډیر زیات غوسه شو او د اراده وکړله چې په چین باندې حمله وکړي او دا په خپل قبضه کې راولي. لیکن د چین د قبضه کول دومره آسان کار نه و او د هغې وجه دا وه چې د چین د سلطنت ډېر اډوانس و د جنګیز خان په نسبت سره. د دوی فوج او اسلحه هم ډېر اډوانس وه تر دې چې دوی د بارودو استعمال هم شروع کړی او د فوج تعداد هم ډېر سیوا و. بل طرف ته د جنگیز خان فوج ډېره کم په تعداد او اسلحه کې. جنگیز خان دا نه غوښتله چې سیده په چین باندې حمله وکړي بلکې د هغې نه مخکې د دا غوښتله چې د دوی د طاقت اندازه ولګوي. دې دپاره د چین سره خواته موجود په یو بل سلطنت باندې د حملې کولو دپاره را روان شو. د دې سلطنت حکمران ته چې کله پته ولګېده نو هغه چین ته خط ولېږو او هغوی نه د جنګیز خان په خلاف د مدد مطالبه وکړله. لیکن د دوی قسمت ښه ثابت نه شو او هغوی د هیڅ قسم مدد کولو نه انکار وکړو. نو په دې مابین کې جنګیز خان راغی او په دوی باندې سخته حمله وکړله. کله چې دوی ډېر کمزوري شو نو د دوی بادشاه د جنګیز خان سره صلح وکړله او دې نه بعد منګول لښکر خپل دارالحکومت ته واپس شو. جنګیز خان خپل دارالحکومت ته واپس راغی او د چین والو په باره کې ښه پوره اندازه لګولې وه او دې نتیجې ته رسېدلی و چې په چین باندې موږ حمله کولی شو او د دې قبضه کول هم دومره مشکل کار نه دی. نو په 608 هجري کې جنګیز خان په خپل دارالحکومت کې لږ کسان پرېښودل او باقي 90,000 فوج په چین باندې د حملې کولو دپاره را روان کو. جنګیز خان خپل د فوج له ناشنا ترتیب ورکړی او ترتیب دا و چې دوی په ګروپونو کې تقسیم کړي وو. په یو ګروپ کې 10 کسانو، په بل ګروپ کې 100 کسانو، بیا په بل کې 1000 کسان او په بل کې 1000 کسان راجمع وو. په هر یو ګروپ باندې به یو کس مشر کړی وو او د مشر به دې کسانو په خپله مقرره وو. جنګیز خان د دې فوج په باره کې ډېر سخت قانون جوړ کړی وو او قانون دا و چې کله هم د یو ګروپ نه یو کس وتښتېدو نو د هغه په جرم کې به باقي ټول ګروپ والا وژلی کېږي. نو دې وجې نه به د فوج په یو ترتیب کې جنګېدو او چا به د تېښتې سوچ هم نشو کولی. نو حاصل دا دی ملګرو چې جنګیز خان د یوارې چین ښه په اسانۍ سره کراس کو او د چین حدودو ته راواوړېدو. ټول ناول د ده مقابله دغه کسانو سره وشوه کوم چې په دغه دیوالونو باندې ناست وو. لیکن د منګول د فوج دوی له په اسانۍ سره شکست ورکړو او دې نه بعد دوی قلعو ته متوجه شو. جنګیز خان په خپله زندګۍ کې په اولني ځل باندې د قلعو هغه دنګ دیوالونه ولیدل چونکې اوسه پورې دوی ټول جنګونه په میدانونو کې کړي وو. دې وجې نه دوی د قلعو محاصره کول او د هغې قبضه ډېره مشکل کار و. جنګیز خان د خپل فوج یوه غټه حصه په لاره کې موجود د یوې قلعې د قبضه کولو لپاره پرېښوده او په خپله مرکزي طرف ته متوجه شو. چونکې په دې ایریا کې غرونه ډېر زیات وو دې وجې نه دوی ته مقابله کول ډېر ګران وو او د دوی مخې د چین والا هم په ډېر تعداد کې ولاړ وو. جنګیز خان دلته ډېر وخت تېر کړو په څو قلعو باندې قبضه وکړله او دې نه بعد د دوی جنګ هم وشو لیکن هغه دومره فایدې ولا ثابت نه شو. دا محاصره ډېره اوږده شوله تر دې چې د یخنۍ موسم راغی. په دې کې جنګ کول ډېر مشکل و. دې وجې نه جنګیز خان دا محاصره پرېښودله او خپل دارالحکومت ته واپس شو. بیا د دې نه 2 کاله بعد یعنې په 610 هجرۍ کې جنګیز خان دوباره په چین باندې د قبضې کولو دپاره راغی. پرې تېر شوي حملې کې جنګیز خان دومره پوه شوی و چې په قلعې کې موجود د خلکو سره به څنګه مقابله کړي. یعنې دا یوه غټه تجربه وه چې ده ته حاصل شوې وه. نو دې ځل له دوی د اوږدې محاصرې په نیت باندې راغلي وو. کله چې دوی چین ته را داخل شو نو جنګیز خان خپل فوج ډېرو حصو ته تقسیم کو او دوی په مختلفو ځایونو کې خواره کړل. د فوج هر حصې ته د حکم شوی و چې په دې علاقه کې څومره هم وړې قلعې دي نو په هغې باندې قبضه وکړئ. نو حاصل دا دی ملګرو چې دوی مسلسل قلعې فتح کولې او پیشقدمي کوله تر دې چې منګول لښکر د چین دارالحکومت بیچینګ ته راورسېدو. بیچینګ نن سبا هم د چین دارالحکومت دی او دا په دغه زمانه کې ډېر غټ ښار و په ښایست کې هم ډېر سیوا و. تر دې چې جنګیز خان هم په خپله دې ته ډېر حیرانه و ځکه چې د په خپل ژوند کې د اوسه پورې داسې ښار چېرته نه و لیدلی. لیکن څومره چې دا ښار ښایسته و نو دومره محفوظ هم و. د دې ښار نه یو غټ دیوال چاپېره و. بیا د دیوال نه چاپېره خندق کنلی شوی و او په هغې کې اوبه هم پرېښودلی شوې وې. دې نه علاوه د دې ښار د حفاظت دپاره خوا او شاته نورې وړې قلعې هم جوړې شوې وې. بیا په ځمکه کې دوی سورنګان کنلي وو او د هغې په ذریعې سره یې دا ټولې قلعې د دې ښار سره یو ځای کړې وې. نو جنګیز خان دا ښار محاصره کو. دې ته د هر قسم خوراک څښاک سامان بند کو. د دې ښار بادشاه ته یې خط ولیږو او هغه نه د تسلیمېدو مطالبه وکړله.
لیکن بادشاه د خپل ښار محفوظ ښکاره کېدو او دغه دا سوچ و چې دا محاصره به لږ ورځو پورې وي، بیا چې کله موسم بدل شي نو منګول فوج به دا محاصره ختمه کړي. لیکن دا بادشاه په خپل دې سوچ کې غلط ثابت شو. د چنګیز خان قسمت په دې ښه و چې د په دشمن کې اتفاق نه و. په دې ښار کې څه کسانو د بادشاه سره سخت اختلاف و، نو په دې دوران کې دوی بل په خلاف شدید بغاوت وکړ او د دې بغاوت په نتیجه کې دغه بادشاه معزول کړی شو. درپسې بل کس مشر شو، لیکن د دوی په دې اختلاف کې دوی ته دومره نقصان ورسېدو چې د هغې تلافي اوس ممکن نه وه. خلاصه دا د ملګرو چې دا محاصره ډېره اوږده شوله، تر دې چې څه له پاسه 1 کال تیر شو او چنګیز خان په هیڅ یو صورت کې دا محاصره نه پرېښودله. دې وجې نه کله چې دې ښار بادشاه نا امیده شو نو هغه راولګېد او د چنګیز خان سره صلح وکړله او هغه د سمال ورکولو وعده وکړله. نو چنګیز خان ورسره په دې خبر راضي شو او د واپسۍ اراده یې وکړله. کله چې منګول فوج د دې ځای نه روان شو نو شاید بادشاه ته په محاصره کې نرمي ښکاره شوه. دې وجې نه هغه دوباره بغاوت وکړو او د خپلې وعدې نه واوړېدو. کله چې چنګیز خان د ده د انکار نه خبر شو نو دې په شدید غصه کې راغی او د دې ښار د محاصرې د مخکیني په نسبت سره نور هم تیزه کړله. چنګیز خان د دې ښار څخه خلک نیولي وو، دې راولګېدو دا خلک یې راجمع کړل، دوی له هغه آلات ورکړل په کومه چې به دروازه ماتېدله او دوی ته یې امر وکړو چې تاسو د دروازه ماته کوئ. دې خلکو داسې نه غوښتله، لیکن دوی قیدیانو، دوی باندې جبرن دا کار کېدو. نو کله چې دوی دروازې ته رانږدې شو نو بر فوجیانو خپل ملګري ولیدل او هغوی دا نه غوښتله چې دوی سره جنګ وکړي، خپل ملګري مړه کړي. نو په قلعه کې د دې فوج سره بارود هم موجود و، لیکن د چنګیز خان قسمت په دې ښه و چې د دې بارودو استعمال لا دومره اډوانس شوی نه و. د دې باوجود دې فوج د دې بارودو استعمال هم وکړو، لیکن دوی په دې سره د منګولو فوج له په نقصان ورکولو کې کامیاب نه شو. نو بالاخره ملګرو د چنګیز خان دغه منصوبه کامیاب شوله. دې کسانو دروازه ماته کړله او په دې سره منګول فوج د یو سمندري طوفان په صورت کې دې ښار ته ورداخل شو. دوی ماشومان، زنانه، بوډاګان بېدریغه ووژل. د یوې میاشتې پورې دا ښار لوټ کړی شو. هغه ښار کوم چې په خپله زمانه کې اعلی او بهترین و، نن هغه د عسکرو په صورت کې تور رنګ ته بدل شو. نو د دې لوی تباهۍ نه بعد دغه بادشاه دوباره د چنګیز خان سره صلح وکړله او دې ځل هغه ته د وفادارۍ یقین ورکړو. نو په دې صلح سره د چین بعضې حصه له تباهۍ نه بچ شوه. چنګیز خان د دې ځای نه واپس شو، خپل دارالحکومت ته راغی او د څو میاشتو پورې مسلسل د چین هغه خزانه منګولیې ته رامنتقل کړی شوه. ویل کېږي چې کله دا ناشنا سامانونه منګولیې ته راوړی شو نو په دې کې داسې ناشنا څیزونه وو چې دغه خلک ورته حیرانېدل. د دې لویې فتحې نه بعد چنګیز خان مسلمانانو ته متوجه شو. د په خوارزمي سلطنت باندې حمله وکړله، لیکن په دې سلطنت کې یو نوجوان و د جلال الدین خوارزمي په نوم باندې. هغه ولنی انسان و چې چنګیز خان له شکست ورکړی و. چنګیز خان د مسلمانانو سره د جنګ کولو اراده نه وه، لیکن د هغې باوجود دې څنګه د مسلمانانو سره مخامخ شو او دې کمې خبرې مجبوره کړی و. انشاءالله دا ټول تاریخ او حقایق په تاسو ته وړاندې کوو، لیکن په راروانه ویډیو کې